نن زه داسې یو خبر در سره شریک کوم چې حیران به پاتې شې ورته. ورور دا څه قصه بیا د ټیک ټریننګ روانه ده؟ دا رښتیا ده چې بیا شروع شوی 220 نفران ته هغه فری مفته ټولو ته؟ و دقیقا رښتیا ده. ښه دا چې شي باره کې ده که لږ معلومات راکړې خو مختصر ډېر اوږده و مو خیر ده. ګوره چې بیخي درته ساده ووایم 6 میاشتې ټریننګ ده. 3 برخې لري په دغه بخشونو کې هر یو چې انتخاب کړي. اول دغه برخو کې یو مهارت در زده کول کېږي. دا چې ختم شو دیمه برخه کې تا ته د انټرنیټ نه د پیسو ګټلو لارې درښودل کېږي په همدې مهارت کې چې تا زده کړی. دریم تا ته د وظیفې پیدا کولو هم کومک کوي چې وظیفه درته پیدا شي. ډېر ښه. اوس څنګه اپلای ورته وکړم؟ ډېر اسانه دي. ښه $2 دی. اول ته کولی شي دفتر ته لاړ شي هلته ثبت نام وکړې په دې بوري کې یولرنا دفتر ته. دویم ته آنلاین په دغه لینک باندې په دې ادرس باندې چې لاړ شي ته آنلاین خپل ثبت نام کولی شي. د دفتر ضرورت نشته. او امتحان وخت کې همغلته درته معلومات هم درکول کېږي، ایمیل هم درکول کېږي، زنګ هم درته وهل کېږي چې راشي امتحان وخت ته. والا بېشکه دی. بس دا د زه م اپلای کوم او خپل دوستان ته وایم چې اپلای وکړي. آفرین. خو دا دوستان دې هم زر خبر کړه چې دغه هفته صرف پاتې ده د ثبت نام، بل هفته کې نور امتحان ته نور هېڅ څوک نه قبلېږي. دا ګروپ هم در سره بند کړه. صحیح ده صحیح ده. دا د ګل مکو نن داسې یو خبر تاسو ته در کوم چې حیران به ورته پاتې شئ. ټول سره را خراب کړه. دا خبر به بل وخت در کوم.